حیاتیان هغه راول کېدل په ماتیانو باندې فتوا ولګوله دیوبندیان راول کېدل پنځپیریانو باندې فتوا ولګوله چې د هر پنځپیری چې هغه پستا په مسجد کې وی دغه پسې مونږ نه کیږي مونږ به نه کوي هر هغه پنځپیری چې هغه د دیوبندیانو په مساجدو کې دی او مستقل امام دی د دې امام ګرځول مکروه تحریمی دی دی پسې مونږ نه کیږي ولکه الله رسول صلی خلف كل بر وفاجر هر یو فاجر او فاسق پسې مونږ کوي اتفاق د علماء په دې باندې دی چې یو سړی ګیر اخري هغه مونږ کوي تاغه پسې مونږ وکا بدعتي دی ته پته ده هغه پسې مونږ وکا عثمان رضی الله عنه پسې خلک راغلي خوارج قتل کوي دغه د قتل اراده ده صحابه ته دې پسې مونږ کوي مونږ دی او بالکل یو کوي چې کوم ښه کار کوي هغه ته والا کن دا خو زموږ عقیده ده زموږ نظر ده چې مونږ هر چا پسې کیږي ها ولو کو دسي مشرک وي چې خفيف مشرک وي دغه شرک ته نه معلوم هغه پسې کیږي صلوا وعليه بدعه بدعتي دي الله رسول وي مونږ پسې وکړه هغه پسې خپل بدعتي دي د الله د نبی ملګری وي مونږ کوم مړه پرې د پسې خپل بدعت ته خپل مونږ کوه صرف اقتدا پسې وکړه مشرک دی ها دا خبره ده دا سه مشرک دی چې صحیح صریح مشرک دی عقیدوي مشرک دی او تاسو پته چې دا مشرک دی مونږ پسې مکوا مونږ مخربوا او چې تاسو پته نه لګي وته لري چې هر څوک دی مونږ پسې وکړه چې پته لګيږي تمیز چې دا سړی تدریج دا ترویج د شرکیاتو کوي د بدعاتو کوي به احتسان وساته او چې بدعتي دی تاسو پته لګيږي چې بدعتي دی بیا هم مشرک نه دی بدعتي دی مونږ پسې وکړه صلوا علیه بدعه تاسو خپل مونږ کوي پاګې من دغه بدعت دی نو دا کیسې کول چې د پسې مونږ کیږي او د پسې نه کی ایا دا اختلاف د امت ته موږ هوا نه ورکو ها اوس پورې ویل د وابیانو پسې مونږ نه کیږي الکه ولې نه کیږي دوی عقیده خرابه ده عقیده ولې خرابه ده څه چل په عقیده کې یاره دوی چې کوم دی وی چې الله د پاره مکان دی نو الله په قران کې نه وی چې الرحمن علی العرش استوى الرحمن ذات عرش په پاسه مستوی دی او وابیان وی چې الله د پاره لاسونه دي نو الله نه وی چې تبارک الذی بيده الملک دوی وی چې الله د پاره ساق دی نو الله نه وی چې الله په خپل ساق راوغلی بخته جهنم کې وکړي په ورځ د قیامت باندې ودا مجسمه دي دوی جسم ثابت دی الله نو چې الله ځان ثابت کړي نو موت یې ورنه ثابت نو څه پورې دا خبره کول چې دا خبره دی ورکی شوې نو بیا به ویل چې دا د انګريزانو ایجنټان دي الکه زې ایجنټم کته ایجنټ ته خپل تاریخ لګو ګوره زه تاریخ لرم سوار لسنیم سو کاله د الله د رسول روان ما ها لار دا و می وهله ستا خو د تاریخ د 350 نه خو نشته د دیوبند تاریخ چې ته ګوره 350 تر رسیږي د بریلی تاریخ چې ګوره ولا 750 تر رسیږي 350 ته خپل تاریخ ماته وخا ستا مشر د انګريز سره سودا کړی دا دغه سره مزدوري کړی د اجرت ور کړی ستا مرکز جوړې دا انګريز تعالی روپۍ درکړي ستا مشران په تنخواه باندې د انګريز ستا مشران قیدیانی بریلی دیوبندی د انګريز ایجنټ کړي د مسلمان په خلاف جهاد خلاف کار کړي دوغه تاریخ یې لیدي خپل تاریخ نزان خبر کا چې تاسو پته ولګي چې د انګريز سره چا کار کړي هغه څنګه خبره الټا چور کو توال پډان غل را پاتې کور پته وځي تغلي نو دا ظلم دی کنه اوس پورې ما بس دا خبره کوي اوس د دې بس کوي نو آیت ته دغه مشرکانو په شان نه هغه يهودو په شان چې هغه موږ د الله دوستانی سره موږ به جنت ته ځو ابي به جنت ته نزي پنځپيره به جنت ته نزي بل به جنت ته نزي دا جنت تاسو کو پړه کا باندې هغه موږ تم د اګریمنت او قاعده يهودو په شان چې موږ د جنت نور په قلار شو او که چیرته مونږ یې غستنو بیا خدا کار مکوي کنه الله وي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اعتصام در رسید الله نيسي اختلاف د امت چې ختميږي په قران او په حديث باندې ختميږي او تا د قران او حديث سره دښمنی شروع کړې ده چیرته مونږ نه لري چې دوی باندې راولګي هغه ترجمه د قران کړي چیرته مونږ بل کس نه لري چې هغه قران ترجمه کړي وسوک یا پنځپيره لګي یا یو وابي لګي تاسو په نيز باندې غیر مزه وبلګي مونږ چیرته ونه لري چې قران حق چا ادا کړي علاوه د نور مخصوص خلقونه چیرته مونږ نه لري چې قران حق چا ادا کړي د حديث چا ادا کړي علاوه د خلقونه ته د حديث د وسوسه او تزيسي جوړه دا شان دغه بارک راضي انور شاه کشمیری بارک وای په خپل کتاب کې لیکلي تاسو سوچو کې خبره ده وای چې د حدیث لپاره مې څوار لاس کاله دا سوچ کو چې ته په څه باندې جوړوم ستا مشر حدیث لپاره څوار لاس کاله دا پلان نه جوړي او تر لګي په خلکو باندې بیا فتوی لګي چې دین په سیمونز کیږي هغه په سیمونز نه کیږي دا مکه ودا الله بندا راشه ولا يجرمنكم شنآن قوم على الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى بانصافي مکوي ظلم مکوي دا خو اختلاف ته فروع دا خو په افضل اولا او غیر اولا کې خبره دراشه کینه اختلاف ختم عقیده خبره دراشه کینه مسلمانان شي سره بزان باندې نه پويګو خلکو را باندې لوبي وکړي